نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. عزتمند ډېر کسون ټلیفونی نه کوي چې پریشانی دي قرضې دي باندې دغه پر مولوی صاحب مشته سو وظیفه نو دغه په بارش د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کیم تعلیم کردا وظیفه صحابه کرام ته دوزا غتو سے تمخه تکاؤں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یور اعلی رسول مسجد نبوی ته روغای وچ فیضا هو برجل من الانصار یا انصار یو صحابی دا څنګه تا نوستا چې د ایک صحابی نوم حضرت ابو امامه رضی اللہ تعالی عنہ دا. الله رسول تو فرمایل یا ابا امامه مالی اراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاة. یا ابو امامه سز شای شوی دی ټیم دل منځنه دا او ته په جماعت شنوستی خیر خدا دی ورته چې د الله رسوله غمه او پریشانی او قرضې د وجنه حالات او تکلیفات دي د وجنه ز په مسجد شنوستی. الله رسول ورته فرمایل زتو ته هغه کلمات نه درز دا چې کله ته هغه کلمات تیراوي بیا الله جل جلاله د تو غامینا لری کو والله رب العالمین د تو قرضیات آزاد کو د قرضې د پر کوله الله تنظیم درتاو کی. قال قلت بلا یا رسول الله. دغه صحابي ورته چې اې د الله رسول ویلینا او خوشی شو ته اې د الله رسول ویلینا ته وشیا هغه عمل کیم عمل دا. الله رسول ورته فرمای چې سبو ویګا دغه دعا ته روا اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال. دغه صحابي وی ففعلت ذلك چې مو د غوند دا وظیفه دا دعاونی ولا کوله مې فاذهب الله عمی وقضى عني دیني. الله پاک ته مو غمینا ختم کړل والله رب العالمین د مو قرضایا آزاد کړه. خدای عزتمند مسنون عمل دا الله رسول صحابی ته شاله دا عزتمند کچیر دا سے کاسوی چې پریشان حاله دا غمه حالات تکلیفات نیولا دا و د قرضې بوجي په سار بند دا ویس قسم وسایل مخه ته نوی نه چې زسو کو او ډیر پریشان دا به دغه نو امید کېږي نه. الله رسول دا مسنون عمل دا د اختیار کی ویګایا او سبویا د سبو جامع لمنز دیو کو دغه نه بعد وو ور دا دعا ویا غیرانګ ماشون موزنا بعد وو ور دا دعا ویا د ګنا نه زون بچ کوا د قران تلاوت کوا استغفار په کثرت سره ویا او دغه دعا اهتمام کوا. دغه دعا معنا دادو اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن. یا الله ز پناه حاصلوم پتو سرا د هر قسم غم او د فکر نه. واعوذ بک من العجز والکسل. او یا الله ز پناه حاصلوم پتو سرا د کم همتی او د عاجزی او د سستی نه. او یا الله ز پناه حاصلوم پتو سرا د بزدلی او د بخل نه. او یا الله ز پناه حاصلوم پتو سرا د قرض نه و دینا چې مو ته خلق په غوسه کېږي او خلق ظلم زیاتای سره کوي د دغه دعا معنا دو. دغه دعا عزتمند دی بیا زدا کیه الله رسول چې صحابي ته کیما دعا شالی دعا دا سه دو کني دې په کمنټ شوی توي علي کی هغه دعا دا سه دو اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال. عزتمند مسنون عمل دی په دغه طریقې سره مشتو سے خپل مسئله حل کای ان شاء الله. الله رب العالمین ډیر زر تر زره تنظیم کای. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.